یوویشتمه پېړۍ لیک ناول 11مه برخه. خدایه، دا څه په لوی امتحان کې راګیر یم. د زینو د نازک بدن او کلک زړه جوړېدونکې په کومه ګناه دې نیولی یم. ای د زینو خالقه، له تا خفه یم. خلکو خو انسانان ووژل، خلکو خو تباهي وکړه او دا ځمکه یې په وینو سره کړه. ما خو یوازې یوه کوچنۍ مینه کړې. آیا د دې وړې مینې سزا دومره اوږده ده چې ټول عمر یې وګالم؟ ستا خدایي خو دومره کوچنۍ نه ده، ته خو دومره کوچنی نه یې. که ته دومره کوچنی او انتقام اخیستونکی شو نو بیا خو خدای نه یې. نه نه نه، ته خو زما په زړه کې د مینې پنځونکی خالق یې. د دغې کوچنۍ نړۍ ستر څښتن یې. بس کړه، هم ستا روی مې تا ته دروړی، نور مې له زړه د زینو نوم وتړه. خبرې یې په سلګو کې ډوبې شوې او ښه په چیغو چیغو یې وژړل. خپل مخ ته یې دواړه لاسونه ونیول او تر هغې وواهه تر څو چې بېدمې شو او پرېوت. اوږده شېبه بیا هم د کابل د سوځونکي لمر شغلو ته پروت و. کله چې بیا راپښوت شو، دا ځل په چوپه خوله د موټر په طرف روان شو. لکه د زړه ناروغ 2 قدمه به یې لا نه واخیستې چې د دمې لپاره به کېناست. تر موټره پورې په څو دمو راښکته شو. په موټر کې د ناستې سره سم یې کوچنی بیګ پرانیست. یو کوچنی تور بوتل یې راوایست. څو ګوټه یې ترې وکړل. له حالته داسې معلومېدل چې اوبه ترخې وې، خو دغه تریخوالی تاثیر دومره نه و لکه څومره یې چې زړه ترخو ځپلی و. د موټر په شټرینګ یې سر کېښود او په ژړغوني غږ یې وویل: بیا د چا د لاس شراب څومره مې په خوند وڅښل. دې له تا نه مړ نه شم، زهر مې د ژوند وڅښل. ژوند د دا څه کوي یاره، لږ خو دې عذاب راکم کړه. بس کړه، په لاسونو کې دې سخت ومرلم. زخمونه مې له کریغو ډک دي. خوله مې ور وتړله چې غږ ترې پورته نه شي. ګنې ټوله دنیا به راته حیرانه شي. د شیشې غوندې دې ټوټه ټوټه کړم. بس کړه دی. خبرې په ایټکو بندې شوې او موټر یې چالان کړ. بېرته د ښار په طرف روان شو. نه موسیقي خوند ورکاوه او نه هم په دې پوهېده چې په کومه خوا روان دی، خو بس په نامعلوم طرف روان. په بار بار یې له کوچني تور بوتله غړپونه کول او په هر غړپ سره به یې سترګې داسې راپټې شوې لکه ترخه زهر چې څښي. کله په خود شو، کله چې د پوهنتون دروازې ته ورسېد او په دروازه کې ولاړ سرتېري د پوهنتون د کار پوښتنه وکړه. کارت یې ور وښود او پوهنتون ته ننوت. موټر یې د موټرو په تمځای کې ودراوه او په زنګېدلو قدمونو د خپل دفتر په لور روان شو. د ونو په منځ کې پخواني مغرور مګر اوسنی مات شوی ذهن روان و. بار بار یې د ونو او تر ونو لاندې پرتو چوکیو ته کتل. ځینې تشې وې او په ځینو خو یې جوړه محصلین د درس په بهانه د یو بل په صحرو کې د مینې درس لوست. په پوهنتون کې یوه خامه لاره وه چې دواړه خواو ته یې ګڼې ونې ولاړې وې. دغه لار د عاشقانو په واټ مشهوره وه. یوه شېبه ورته ودرېد. له کوچني تور بوتله یې غړپ وکړ. له غړپ سره ټول ورپېد او ویې ویل: ته نه یې. ونو هم زیړې جامې اغوستې. ته نه یې. باد هم سپېره شوی. ته نه یې. له مازدیګره هم خوند لار. ته نه یې. زه هم خاموشه شوم. نو چیرې یې؟ راغږ کړه او ټول مسم بدل کړه. خپل ګېڼ لاس ته یې وکتل. پر ځمکه یو کوچنی لیک وموندل. راویې اخیست. پکې لیکل شوي وو: همدلته د سبا په تمه یم. له ځانه سره موسک شو. ویې ویل: څومره لیونی یې. په هر چا باور ځان د بلا کندې ته غورځول دي. دا خوارکی هم لکه چې د بلا کندې ته لوېدلی. لیک یې په لاسونو کې وموړ او د خپل دفتر په لور روان شو. بوتل یې په لاس کې وشکاوه. وروستی غړپ کې پاتې و. هغه یې هم پر سر واړاوه. په غزل لاندې ګوزار کړ. دا وخت د ماسپښینې دورې محصلین را رخصت شول. هر محصل او محصله به چې تر خوا تېرېده سلام به یې کاوه، مګر ده یو ته هم ځواب نه وایه او راساً خپل دفتر ته ننوت. دروازه یې بنده کړه.
یوه شېبه یې له کړکۍ بیرون وکتل. د صبر د ونې په یوې ماتې څانګې دوه توتکۍ ناستې وې. دواړو یو بل ته مښوکې ورکړې وې. پوزه یې کش کړه.